په دوی کې یو کسو شیبه ابن عثمان ابن ابي طلحه، شیبه ابن عثمان. د دې شیبه پلار چې دی هغه په جنگ احد کې د احد په غزا کې د مسلمانانو په لاس باندې مردار شوی چې هغه د عثمان ابن ابي طلحه. نو ده دا وی زه به د خپل پلار بدل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اخلم، زه به د خپل پلار بدل هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اخلم. یو روایت کې داسې راځي وی دی حنین ته ووتو د مکې والا سره و، خو اصل کې دې دپاره وتلی وهو یرید ان یصیب من رسول الله صلی الله علیه وسلم غرة فیثأر من. اراده دا و چې زه به په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په هغه ټیم کې حمله کوم چې کله هغه په غفلت کې توجه یې نه وي زما طرف ته، نو زه به اچانک حمله کوم. او دا به هم وي د شیبه به دا خبره کوله وی لو لم يبق من العرب والعجم احد الا اتبع محمدا ما اتبعته ابدا. وی که ټول عرب او عجم په دې پیغمبر پسې روان شي او تابعداري کوي نو زه بیا هم تابعداري نه کوم. خو دی وتی و د هغوی سره، د هغوی په صف کې و. نو دی چې کله راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې اچانک حمله کوله، د ښی طرف نه راغی. چې د ښی طرف نه راغی نو هلته عباس ابن عبدالمطلب رضی الله عنه ولاړو. نو ده په زړه کې دا و چې دا خو یې تره دی او دی د خپل وراره له دوکه نه ورکوي. نو دا هغه ځینه واوړېدو، وی د ګس طرف نه به حمله وکړم. ګس طرف ته چې راغی نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ګس طرف باندې ابو سفیان ابن الحارث رضی الله عنه ولاړو. د هغه د اسلام واقعا موږ د نږدې درسونو کې ذکر کړی و چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تره زوی کېدو. نو ده دا ووایي چې ابن عمه دا خو یې د تره زوی دی او دیم پیغمبر له دوکه نه ورکوي. بس وی د شانه به پې حمله وکړمه. کله چې اراده وکړه چې د شانه پې حمله وکړي او دا توره یې اوچته کړې وه، روایت کې راځي اذ رفع له شواظ من نار کالبرق. ده چې څنګه دا توره اوچته کړه نو اکدم د اور یو لمبه راله، داسې لمبه راله کالبرق لکه د اسمان د برېښنا چې او کاد ان یحرقه، نږدې وه چې دی سېزلی وي. نو دا خپل لاسونه یې به د خپلو سترګو کېښودې، دا خپل لاسونه یې به د خپلو سترګو کېښودې او په شا لاړ. نو شیبه وایي ما ته پته ولګېده چې دا پیغمبر چې دی د ده نه دا خلک منع کړی شوي دي، د ده حفاظت شوی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې شاته وکتو ده ته او دی روان و، نو ورته وایي یا شیبو یا شیبو دنو مني، ای شیبه ای شیبه دی خو راشه نږدې راشي. چې کله بس دی نږدې ورغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده په دې سینه لاس راښکود او دی ووایي اللهم اذهب عنه الشیطان، یا الله دنه د شیطان بوزه. نو شیبه په خپله دا خبره کوي، وایي ما چې د دې دعا نه بعد سترګې اوچتې کړې او پیغمبر ته مې وکتو نو لهو احب الی من سمعي وبصري ونفسي. نو بیا مې د پیغمبر سره دومره محبت پیدا شو چې هغه بیا ما ته د خپل ځان نه، د خپلو غوږونو نه، د خپلو سترګو نه، د خپل نفس نه راته م خوږ. واذهب الله ما كان فیا، او زما په زړه کې چې کومې خبرې پرتې وي هغه الله ختمې کړې. او بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویې لاړ شه قاتل الکفار، د کفارو سره جنګ کوه. نو شیبه وایي زه لاړمه او توره مې راغستې وه جنګ مې کو او زما دا خوښه وه چې د پیغمبر حفاظت وکړم اگر که پکې زه مړ شم. وایي او ګوره سبحان الله ایمان یې داسې زړه ته کوږ شو د پیغمبر په دې دعا سره او د لاس راښکودو دا برکت. وایي چې لو لقیت تلک الساعه ابي لو كان حیا لاوقعت به السيف. که پلار مې ژوندی وی او دغه ټیم کې مخې له راغلی نو هغه مې پرې توره وه. نو ګوره دی راغلی د پلار د بدل دپاره دی، خو ایمان یې زړه ته داسې کوش وسوی که پلار مې چېرته
ژوندی وې او د کافرانو په صف کې ولاړ وې نو ما وجو ما مړ کو. بیا چې کله مشرکانو له الله شکست ورکړو وروسته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل معسکر ته راغی واپس او خپلې خیمې ته ننوتو نو دا شیبه په سیم راغی. زړه یې کېدو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخ ته ډېر ډېر وګورم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله ولید ورته ویل یا شیب الذي أراد بك الله خيرا مما أردت بنفسك. ای شیبه الله چې ستا دپاره څه غوښتلي دي دا د هغه څه نه غوره و څه چې تا د ځان دپاره غوښتلی وي. یعنې هغه شرک چې ته پکې پروت وي د هغې نه دا اسلام غوره دی چې الله ستا دپاره غوښتلی او تا ته یې در نصیب کړو. بیا ورته شیبه خپل ټولې خبرې وکړې چې زما په زړه کې دا وه چې زه به د پلار بدل اخلم او زه به په تا باندې حمله کوم. دا ټولې خبرې ورته وکړې او بیا ورته ووایي چې زه اوس ګوایي کوم د زړه د کومې نه چې د عبادت حقدار نشته مګر یو الله او ته د الله رښتینی پیغمبر یې. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي استغفر لی یا رسول الله زما دپاره بخښنه وغواړه د الله نه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي غفر الله لک الله دې تا وبخي الله دې ستا ګناهونه تا ته معاف کړي.